سلامونه او نیک هیله درنو دوستانو په خیر لاس جنگیر اکیډمي چینل ده هیله دغه چینل د نورو معلوماتو لپاره د سره سبسکرایب کړئ دا کیسه د 1990 لسیزې د نړۍ د مشهور ګالف لوبغاړي پاین سټیوارټ په اړه ده هغه یو ګالف اتل و او تر هغه وخته یې په میلیونونو ډالر جایزې ګټلې وې پاین سټیوارټ نه یوازې د خپلې غوره ګالف لوبې له امله ډېر مینوال درلودل بلکې هغه د شخصیت هم د خلکو لخوا خوښېده له همدې امله مینوال څو چنده زیات شوي وو په 1999 کال د جون په میاشت کې د پاین سټیوارټ د یوس اوپن د امریکا آزاد ګال د دوم جام وګاټه یعنی له شلو کلونو اتلولۍ وروسته هغه لا هم د 42 کلونو په عمر په خپل اوج کې و پاین سټیوارټ یو شخصي جیټ الوتکه درلوده او په پرلپسې ډول به یې په دې سره بېلابېلو سیالیو ته سفر کاوه د یوس اوپن له وروستۍ اتلولۍ څو اونۍ وروسته پاین سټیوارټ پریکړه وکړه چې له اورلاندو فلوریډا څخه په خپل شخصي جیټ الوتکه کې ډالاس تګزاس ته ولاړ شي سټیوارټ خپل درې ملګري هم له ځان سره یوړل او په خپل شخصي لریجټ 15 الوتکه کې سپاره شول لریجټ د امریکا د جوړښت یو ډول شخصي جیټ دی چې د شخصي جیټونو په منځ کې ډیر مشهور دی لنډه دا چې پاین سټیوارټ له خپل درو ملګرو پیلوټ او مرستیال پیلوټ سره په دې جیټ کې سپاره شول او د ډالاس په لور پرواز وکړ د 14 دقیقې الوتکې سرعت وکړ او لوړې ته پورته شو خو ناڅاپه له کنټرول ټاور سره اړیکه قطع شوه او الوتکه له خپل اصلي لارې څخه ووتله د کنټرول ټاور پوه شو چې الوتکه له لارې وتلې ده له همدې امله یې هڅه وکړه چې ورسره اړیکه ونیسي خو ځواب یې ورنه کړ نو سمدستي یې پلان جوړ کړ چې د الوتکې په لاره کې باید نورې الوتکې نه وي چې کومه تصادف رامنځته نه شي کله چې داسې پیښه رامنځته شي ټوله فضا نامنه کیږي ځکه دوی نه پوهیږي چې یوه ورکه شوې الوتکه چیرته ده چیرته به وغورځېږي یا به بلې الوتکې سره ولګېږي له همدې امله د امریکا هوایي ځواک هم خبر شو او دوه F-14 الوتکې پورته شوې تر څو د دې الوتکې موقعیت ومومي د F-14 الوتکو پلان دا و چې ځانونه د دې لریجټ تر څنګ ورسوي او وګوري چې دننه څه تیریږي پیلوټ لري که نه تښتول شوی دی که بل څه یوې F-14 الوتکې ځان د دې الوتکې څنګ ته ورساوه هغه ولیدل چې الوتکه په پرواز کې ده انجن یې کار کوي او کومه ستونزه پکې نه لیدل کیږي خو له کړکیو څخه هېڅوک نه لیدل کیږي حتی د پیلوټ په کابین کې هم د شیشې له دننه څخه بخار نیولی د F-14 پیلوټ د خپلې تجربې له مخې پوهېده چې کله د الوتکې شیشه له دننه څخه بخار ونیسي دا هیڅ ښه نه ده دا ښیي چې د الوتکې دننه فشار له منځه تللی دی په ساده ژبه که ووایو کله چې د الوتکې دننه فشار له منځه ولاړ شي یعنی اکسیجن هم شتون نه لري لنډه دا چې د F-14 پیلوټ سمدستي راپور ورکړ چې احتمال لري دننه کسان بېهوښه شوي وي او له اکسیجن پرته د ساه بندۍ له امله مړه شوي وي که تاسو په الوتکه کې سفر کړی وي پوهېږئ چې کله د الوتکې فشار راټیټ شي سمدستي د اکسیجن ماسکونه راځي او مسافرین باید د ماسکونه وکاروي تر څو بېهوښه یا مړه نه سي خو داسې ښکارېده چې په دې لریجټ کې د ماسکونه نه دي کارول شوي یا شاید فرصت نه وي چې وکارول شي لنډه دا چې د لریجټ 15 د یوه ورک رو په څېر بې کنټروله په پرواز کې و یعنی په اصل کې په اټو پیلوټ اتومات پیلوټ آلات کې پرواز کوم F-14 تعقیبي لاره ورپسې ونیوله دوی نه غوښتل چې الوتکه وویشتل سي ځکه ممکن دننه ژوندي کسان وي دوی هم نه غوښتل چې الوتکه پرېږدي چې په کومې ګڼې ګونې سیمه کې وغورځول شي او ډېر خلک ووژني دا الوتکه له خپلې اصلي لارې څخه وتلې وه او له نیکه مرغه دا د ډالاس په لور نه وه روانه دا د شمالي ډاکوټا په لور روانه وه یعنی یوه کمه نفوسه سیمه له همدې امله د امریکا هوایي ځواک هېڅکله د الوتکې د غورځولو په اړه خبرې ونه کړې خو جالبه دا چې له همهغه وخته د کاناډا حکومت لا هم له دې الوتکې څخه خبر و او له همدې امله په شمالي ډاکوټا د کاناډا سره پوله لري د کاناډا هغه وخت صدر اعظم جان کریټن امر صادر کړ که چیرې دا جټ د کاناډا اسمان ته داخل شي سمدستي دې وغورځول شي خو د پاین سټیوارټ شخصي جیټ هېڅکله د کاناډا ته ونه رسېده له 4 ساعتونو پرواز او د 420 کیلومتره سفر وروسته د الوتکې تیل د جنوبي ډاکوټا ایالت کې خلاص شول او یوه له F-14 الوتکو څخه چې ورپسې روانه وه پوه شو چې تیل یې خلاص شوي ځکه الوتکه سر راټیټ کړ او په خپل شاوخوا کې چکر وهل پیل کړ
سمدستي بې سیمه په سیمه کې د F14 اعلان وشو چې الوتکه غورځي او زه ورپسې ځم تر څو وګورم چې چیرته غورځي. البته هلته ښار یا کومه اندېښنه وړ سیمه نه وه. ورپسې ولاړله تر هغه چې یوې F14 وریځې سیمې ته ورسېده. کله چې وریځو ته ټوله سیمه ونیوله هغه یې له لاسه ورکړه. له F14 له 20 ثانیو وروسته کله چې وریځو څخه راووتله هغه ولیدل چې پر ځمکه یوه کوچنۍ اورلګېدنه رامنځته شوه او یوه الوتکه په بشپړه توګه له منځه تللې ده. هغه پوه شو چې دا الوتکه غورځېدلې او سمدستي یې راپور ورکړ چې د جیټ په ځای کې غورځېدلې وه ځکه نږدې ودانۍ تر 1 کیلومتر واټن درلودل. شاید ووایي چې ولې ورلګېدنه یې دومره کوچنۍ وه ځکه چې په ټانکونو کې 1 لیټر تیل هم نه و. ټول یې مصرف کړي وو. یوازې په سرعت سره یې پر ځمکه غورځېدلې وه او له منځه تللې وه. ډېری کارپوهان وایي چې د دې الوتکې لپاره تر ټولو غوره ځای همدا و. د امریکا له یوه کم نفوسه سیمو څخه چې حتی څارویو ته هم پکې خطر نه و رسېدلی. له بده مرغه د الوتکې د ټولو 6 سپرلۍ له منځه تللې وه او د پیژندلو وړ نه و. اوس کیسه څه وه؟ دوی ونه پوهېدل چې ولې د الوتکې دننه فشار راټیټ شوی و ځکه بېلابېل لاملونه یې درلودل. او یو بله عجیبه خبره دا چې ولې پیلوټ مرستیال پیلوټ هوا ته سپرلۍ ونه پوهېدل چې فشار راټیټېږي تر څو لږ تر لږه د اکسیجن ماسکونه وکاروي. ځینې وایي چې په دې الوتکې کې فشار دومره ورو ورو راټیټ شوی و چې دوی هېڅکله ونه پوهېدل چې څنګه تېرېږي او ناڅاپه بېهوشه شول. خو په بشپړه توګه روښانه شوي چې د الوتکې ټول 6 سپرلۍ له غورځېدو د مخه مړه شوي وو ځکه 4 ساعته له اکسیجن پرته په پرواز کې و او یقینا د اکسیجن د کمښت له امله مړه شوي وو. کله چې د الوتکې تور بکس بلاک باکس خلاص شو او ټولې خبرې اترې واورېدل شوې دوی پوه شول چې پیلوټ او مرستیال پیلوټ هېڅ غیر عادي خبره نه کوي او یوازې 15 دقیقې وروسته له پرواز څخه ټول خاموش ول او په کابین کې یو لارام پیل شو. یعنې فشار راټیټ شوی خو هېڅوک هوښیار نه و چې څه وکړي. لنډه دا چې له دې پیښې 1 کال وروسته په هر لحاظ څېړنه وشوه خو هېڅکله ونه پوهېدل چې ولې د الوتکې فشار راټیټ شو ځکه ډېر بېلابېلې ستونزې یې لامل کېدای شي. د الوتکې په بدنه کې ستونزه نه وه. په دروازه او کړکیو کې په بېلابېلو والونو کې چې په الوتکې کې شتون لري یا د پیلوټ او مرستیال پیلوټ خپلې تېروتنې په هر صورت دا روښانه نه شوه او دا مشهوره امریکایي لرجیټ الوتکو لپاره یو بدنام داغ شو ځکه چې دا جیټ د ډېرو کلونو راهیسې کار کوي او یوازې دا یوه وژونکې پیښه یې درلوده. اوس پاین سټیوارټ د لرجیټ په څو اخیستی و دقیق نه پوهېږو خو نن ورځ که څوک غواړي داسې جیټ وپیري د جوړښت کال دننه نصب شوی تجهیزاتو او همدارنګه د کاري ساعتونو پر بنسټ له 800,000 څخه تر 4 میلیونو ډالرو پورې پلورل کیږي. له لیدو او توجه څخه مو نړۍ مننه.